علماء کرامو، ملایانو، مفتیانو، طالبانو چې ټول د یو جماعت، د یو لیست، د یو فکر خلق دي او اکثریت دي، نن په پښتنو باندې ډېر بد حال دی. که څه هم شپږ اویا اویا کاله وشو چې په پښتنو باندې قتل عام روان دی او په دې باندې ډېر سترګې پټوي. علماء کرام په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. ګورئ، دغه د پاکستان په نوم چې کوم یو مملکت جوړ شوی دی، ټوله نړۍ ورباندې شاهده ده او پوهېږي چې دا چا جوړ کړی، ولې جوړ کړی، څه شي ته یې جوړ کړی دی. خو ملا ورته دعاګانې کوي چې خدای د پاکستان حفاظت وکړي. ښه، دا به پرېږدو، را به شو په دې کې چې علماء کرام، مفتیان، طالبان، ملایان څومره جدي زمونږ خپل، زه د پښتنو خبره کوم، د نور قومونو، د نورو خلکو خبره نه کوم. دوی چې دي پښتنو ورته چاندې کړي دي، پښتنو ورته ځمکې ورکړي دي، پښتنو ورته مدرسې جوړې کړي دي، پښتنو ورته وظیفې ورکړي دي، پښتنو ورته بچي ورکړي دي او پښتنو اوس هم ورته وظیفې او چاندې ورکوي چې نور هم خدای زیات کړه او خدای دې زیات کړه، ځکه چې علما زیات دي نو دین به په مخ کې ځي. خو راغلو په دې کې چې نورې به سره سترګې نه پټو. ډېر ظلم روان دی په پښتنو باندې. که تاسې سترګې پټوئ، که تاسې داسې کوئ، نو تاسې زمونږ ملایان نه یاستئ. فکر مو وي اوس در باندې وړوکی پوهېږي، سپین ږیری در باندې پوهېږي، ښځې در باندې پوهېږي چې څه د موږ سره روان دي او څو یې کې کوي او دعاګانې ورته څوک کوي. نو هیله لرم چې لږ فکر ور باندې وکړئ چې تاسو د چا ملاتړي یاستئ، د چا طرفداري کوئ او چا ته دعاګانې کوئ او وژل کېږي څوک. پاکستان څوک دی، چا جوړ کړی دی، قانون پکې د چا چلیږي او تاسو ولې ورته دعاګانې کوئ. په دې باندې سره فکر وکړئ او په رښتیا وشوئ. که نه نو بیا به ګیله نه کوئ چې خلک کافر شو، ولس کافر شو، مقتدیان کافر شو او د موږ سره داسې کارونه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.